درنو دوستانو سلامونه مې قبول کړئ. تاسو سره نن یو داسې ویډیو شریکوم چې هغه د نغمې په باره کې دا ویل کېږي چې نغمې د شرابو په نشه کې څه کارونه کړي دي. تاسو به ویډیو په خپلو سترګو ګورئ، ځکه چې موږ ته هم یو چا راولېږله چې هغې کوم داسې کارونه کړي دي، کوم داسې غلط حرکات یې کړي دي. نو ویډیو به خامخا تاسو تر اخره وګورئ. قدرمنو، اول تاسو سره د هغې په باره کې یو څو خبرې کول ضروري ګڼم او بیا به د هغې نه پس تاسو سره د نغمې ویډیو هم شریکوم. نو خامخا موږ سره تر اخره پاتې شئ. نغمه چې یو ډېره مشهوره سندرغاړې ده، د افغانستان د کندهار اوسېدونکې ده، چې هغې خپله مینه باندې د پښتو یو مشهور سندرغاړي منګل سره واده کړی و. خو د دوی په منځ کې بیا څه کورني اختلافات پیدا شول چې د دغه اختلافاتو نه پس دوی امریکې ته لاړل، په امریکا کې اوسېدل شروع کړل. دوی اوس مهال هم په امریکا کې دي. د هغې نه پس بیا دوی یوه لور شفیق مرید ته هم ورکړله چې د هغې نه هم بچي دي. اوس چې د نغمې په باره کې کوم خبر دی، نو قدرمنو دوستانو، اصلي حقیقت دا دی چې که تاسو ته معلومه وي، د منګل او د نغمې په منځ کې چې کله طلاق وشو، نو منګل په هغه دوران کې ډېر زیات خفګان څرګند کړی و او ویلي و چې زما ښځې سره یعنې نغمې سره په روغه جوړه کې هېڅ چا هم داسې څه کردار ونه لوبولو چې زمونږ خپل منځ یې روغه یې کړې وه، بلکې هر چا به دا کوشش کولو چې زمونږ په منځ کې نور هم اختلافات زیات کړي. نو په دې وجه باندې زمونږ په منځ کې خفګان نور هم زیات شو. خو تر کومه پورې چې د نغمې د دغه سندرې یا د دغه ویډیو خبره ده، نو قدرمنو دوستانو، هغه یو داسې ویډیو ده چې نغمه په یو محفل کې ناسته ده او په هغې کې سندرې وایي، خو هغه محفل کې هغه نشه ده، خماري ده. دا هم کېدای شي چې ډېره زیاته ګرمي وه، د ګرمۍ د وجې داسې شوې وي، او یا دا هم کېدای شي چې د هغې عمر هم زیات شوی دی، نو کېدای شي چې د هغې زړه تنګ شوی و. نو قدرمنو دوستانو، دغه ویډیو چې موږ وکتله، داسې پکې هېڅ څه په نظر نه راځي. تاسو ته هم خواست کوم چې د ځان نه داسې ویډیوګانې، داسې افواهات مه خوروئ. امید لرم تاسو به زما د ویډیو په مقصد باندې پوه شوي. ویډیو تر سره ضرور لایک کړئ، زموږ چینل هم ضرور سبسکرایب کړئ.